بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. زما عزتمندو د غزوه بدر په سلسله کې دا څلورم درس دی زمونږه. زما عزتمندو د غزوه بدر کې د مسلمانانو عدد چې کوم دی عوامو خلکو ته هم د دې پته ده 313 کسان د غزوه بدر کې لکه څنګه چې البراء ابن عازب رضی الله تعالی عنه مونږ ته فرمایي چې غزوه بدر کې نبی علیه الصلاة والسلام سره صحابه چې کومو تقریبا 313 کسانو عزتمندو او ټولو کسانو سره اوخان امنو او اسونه ورسره امنو نو دوه کسان درې کسان به په یو اوښ منتې وو، بلکې نبی علیه الصلاة والسلام هم هغه خلکو سره و چې هغو 3 کسان په یو اوښ منتې وو، نو یو به کته روانو او 2 به په اوښ منتې سوارو. نو هغو ابو لبابه او علي رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیه الصلاة والسلام سره یو ځای وو په یو اوښ منتې. نو کله به چې نبی علیه الصلاة والسلام د پیادل نمبر راغی نو دوی به ورته ووایي چې یا رسول الله وی ستا د نمبر کې به مونږه پیادل روان شو او ته په اوښ منتې سور شه. نو نبی علیه الصلاة والسلام به ورته وی ما انتما باقوا مني، وی تاسو ما نه زیات ضرور نه او نه زه د تاسو نه د ثواب اغستو کې تاسو نه زیات محتاج نه یم. ما له هم څنګه چې تاسو له د ثواب محتاجي ده دغه شانتې ما له هم د ثواب محتاجي ده. زما عزتمندو نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه په داسې حال کې روانو تر دې پورې چې نبی علیه الصلاة والسلام زړه په صحابو باندې ډېر زیات خوږ شه او نبی علیه الصلاة والسلام بیا دې ځای کې لاسونه اسمان ته اوچت کړل او الله جل جلاله نه دا سوال وکړه اللهم انهم عراة فاکسهم اللهم انهم جیاع فاشبعهم. ای الله دا خلق بربن لغړ دی، دوسرا لباس نشته، ای الله ته خپل د درګانه دوی ته لباس ورکې. ای الله دا خلق اوږي دي، ای الله د خپل د درګانه دوی ته له ماړه کې. نو زما عزتمندو نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه په داسې حال کې روانو تر دې پورې چې بیا کله دوی ته پته ولګېدله چې د ابو سفیان قافله چې کوم ده هغه د مدینې نه لاړله او د دوی په مخ کې صرف یو جنگ پاتې شه، جهاد پاتې شه. نو د صحابو زړونو کې هم سنه ځکه دوی بغیر د اصلې نه راغلي دي، بغیر د ډال نه راغل دي، بغیر د زغرې نه راغل دي. نو زما عزتمندو الله جل جلاله په آیات کې هم نازل که کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارهون. وی ته الله جل جلاله خپل د کور نه ووښکلې وان فریقا من المؤمنین هغه مؤمنانو چې هغوی دا نه چې د جهاد جذبه د هغو نشته دی، لیکن هغوی چون کې قافلې ته وتلي وو نو په هغوی منتې دا د جهاد والا خبره چې کومه دې ځای کې پې لږه درنه وه ځکه دوی تیار د کور نه نو راغلي. عزتمندو نو دې ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله دا آیات نازل شه نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا صحابه سره مشوره وکړله چې آیا د صحابو زړونه بیا وګورو چې آیا د دوی زړونو کې صدقه نه راغلی. نو بیا صحابو هغه خبرې وکړلې لکه څنګه چې مخکې اولنۍ مشورې کې صحابو کومې خبرې کړې دغه خبرې بیا هم صحابه وکړلې او نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه چې کوم دي نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه بیا روان شلل او ښایسته خبرې وکړلې او نبی علیه الصلاة والسلام ته په دې الفاظ ووی یا رسول الله وی کو تا مونږ د دریاب ته ودنګولو نو بیا به هم مونږ د دریاب ته دانګو، وی کو دریاب ته د مونږ ودنګولو تا سره مونږ هم بیا دانګو او د الله جل جلاله په امداد سره د الله جل جلاله په توفیق سره ته ځه او مونږ تا سره جهاد کې شریک یو. ای الله ای رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ نه به یو کس هم شاته ونه تختی. زما عزتمندو دې ځای کې بیا اوس د الله جل جلاله د طرفه بیا زیر راغلی. الله جل جلاله دا آیات نازل که اذ یغشیکم النعاس
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غیر ذات الشوکة تكون لكم. وی الله جل جلاله وی تاسو لا یو کومه دغه چې کوم ده هغه ما تاسو له راکړې ده، یا به جهاد تاسو هغې کې به تاسو لړزیږئ او جهاد چې کوم دی هغه به تاسو له کامیابي به تاسو لی، او یا چې د ابو سفیان قافله کو تاسو ته نصیب شله نو هغه به تاسو اخلی. لیکن چونکې د ابو سفیان قافله چې کوم دی هغه د دوی د ګوتې نه ووتله نو دوی په جهاد کې الله جل جلاله مخکې دوی ته دغه زیره ورکړله چې هغې کې به تاسو کامیابیږئ. او دغه شانتې نبی علیه الصلاة والسلام په حدیث کې وی لکه انی انظر الى مصارع القوم، وی لکه زه چې ګورم او دا قوم چې کوم دی وی په فلانکي ځای کې به فلانکی چې کوم دی هغه به دې ځای کې مرداریږي، او فلانکی ابو جهل به په دې ځای کې مرداریږي، امیه ابن خلف چې کوم دی به دې ځای کې مرداریږي، عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه او دغه شانتې دا نور غټ غټ سرداران چې کوم دي نبی علیه الصلاة والسلام ګوتې سره یو ځای ښي او صحابه بیا وی کوم ځای ته چې نبی علیه الصلاة والسلام اشاره کړوه نو هغې ځای نه د دوی نشانه چې کوم ده خطا بیا نه وتلې، هغه ځای کې دا مردار بیا پراته. الله جل جلاله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي، او تاسو امید دا دی چې نورې باقي مجلسونه چې کوم دي څو پورې چې زموږ غزوه بدر نه ده ختمه شوې تاسو دا ټول سلسله چې کوم ده واورئ. الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.